جی ګرانو کتونکو زه یم ستاسو کوربه شهین وزیر د سټیزن جرنالیزم په اړه کې مونږ نن راغلي د پېښور حیات آباد اتوار بازار ته زموږ سره اوسئ کتونکو زموږ سره اوس موجود دی د اتوار بازار د چې کومه د پی ډي ای چې کومه اتارټي ده د هغې یو غړی موجود دی د دې نه به د اتوار بازار په حوالې سره تپوسونه کوو مشره په خیر السلام علیکم ستړي مشي مونږ ته که لږه د دې اتوار بازار ستاسو څه قواعد و ضوابط دي او ستاسو څه انتظامات دي د دې خلکو دپاره که دې حوالې سره مونږ ته څه لږه په دې باندې رڼا واچوئ نو مننه به وي جناب دا اتوار بازار د حیات آباد اوسیدونکو لپاره سہولت لپاره دا دغه انکریپټ شوی دی سبزی فروټ چکن دا وغیرہ دا دې لپاره دغه شوی دی چې دا اتوار بازار کې کم خلک اوسېږي چې دوی ته دا سہولت دي او خو خپل ګورنمنټ ریټ باندې ډي سي ریټ باندې موږ ورته دغه کوو باقاعده نقلنامې موږ ایشو کوو دې مطابق دا دکاندارانو ته موږ هدایت ورکوو چې دې مطابق تاسو به دا شیزونه خرڅوئ دا لکه تاسو ته ډي سي طرف نه راځي ډي سي طرف نه ریټ نقلنامه موږ دغه کوو باقاعده په واتساپ باندې به دا نقلنامې ایشو کېږي دې نه موږ دا کوو بیا دې نه فوټو سټیټ وباسو او دا نقلنامې موږ بیا دې نه پرنټ وباسو کاپیانې وباسو چې څونه دکانونه دي ټول باندې موږ ډیوایډ کوو بیا دې ته دا بار هدایت کوو چې یاره دې مطابق به تاسو دا سبزیانې شوې فروټ شول د وغیره دا به تاسو د ګورنمنټ ریټ باندې به دا خرڅوئ او که څوک د دې ریټ خلاف لاړل یا مطلب سیزونه ګران کړل د هغې دپاره بیا ستاسو څه سزاګانې وي دا صاحب موږ نه چې کمپلینټ راشي یو کس راشي چې موږ ته دا شی ګرانې لګولی دی موږ ورسره خپل زموږ نفري ده باقاعده پولیس والا دلته ناست دی لاړ شي هغه ته هغه دکاندار ته دغه وکړي چې بھائی دا ریټ تا ولې سیوا لګولی دی هغه بیا راونیسي باقاعده بیا پولیس ته یې حواله کړو یا دلته موږ په خپله جرمانه کوو یا دا سټال ورته بند کړو باقي چې چا ماشوم ورک شي موږ دا دغه لو سپیکر وغیرہ دا تنظیم کړی دی دا لګېدلی دي موږ اعلانونه وکړو هغې نه تپوس وکړو چې بھائی ماشوم نه تپوس وکړو دغه نامه سره خپله نامه وښایي یا وایي چې والد سره راغلی یم یا والدې سره راغلی یم یا تره سره راغلی یم موږ اعلان وکړو تره چې زموږ اواز اوري نو دلته راشي موږ دلته ماشوم تر هغه پورې کښېنولي چې څو پورې دغه مشر کشر څوک نه راغلی وارث چې کله دغه وارث راشي هغه ماشوم نه موږ تپوس وکړو بچی دا ته پېژنې دا څوک دی چې هغه موږ ته وایي چې دا مې والد صاحب دی یا مې تره دی یا مې مور ده یا مې ترور ده چې هغه وایي چې دا زما بچی دی هله موږ ورته هینډ اوور کوو ښه مشره د دې د کرایې څه حساب وي تاسو د ورځې په حساب کرایه الی صرف د اتوار د ورځې که نه د میاشتې حساب وي صاحب دا اتوار په اتوار دا زموږ دغه لګي اتوار بازار دی ته وایي اتوار بازار بس دا چې د ورځې اتوار بازار چې کم ډیټ نن اتوار دی بس د اتوار په حساب سره دکاندارانو خپل ریټ دي سیزونه دکانونه چا نه 100 روپے چا نه 200 باقاعده اپروډ شوی ریټونه دي زموږ دا زموږ ډي جی پی ډي ایس صاحب اپروډ کړي دي دا ریټونو مطابق دا لاسګارډ والا چې کم دي دینه 30 روپے چې کم دغه 50 روپے چې کم لاندې انداز نه غینه 20 روپے د باقاعده ولا پرچی ولا ورکو ای سره پرچی وي او بس دا د ریټونه بس دا ورکو صرف اتوار په ورځ اتوار بازار پر هغه باندې ها لکه ستاسو د ورځې حساب د اتوار د ورځې حساب می پاک ورځ من تاسو کرایې دی اخلي لکه یو دکان دی غټ دکان دا غي به څه ریټ وي نو هغه چې غټ دکانونه دي 400 روپے 400 نه بره نشته 400 300 200 100 دا ریټونه دي موږ ها د بهر مارکیټ ریټ او د اتوار بازار ریټ په دې کې څونه فرق دی یاره جی بس فرق پکې دومره نشته بس ل 70 روپے فرق پکې خلک دلته راځي بس موږ هم راځو سودا ورکوله بس ل 70 روپے بار نه دلته ارزاني د عوامو دپاره دلته څه سہولیات دي بس عوامو دپاره دا سہولیت دي چې راځي دلته په نقلنامه باندې سودا ورکوي دننه او دلته چې بار روزي موږ ول همداسې ورکوو دلته 40 روپے نقلنامه د 3 کیلو بسل موږ ورکوو همداسې 120 راځي څه خرڅي هغه خرڅي موږ ډېر شکرګزار یو د انتظامیه ده نه او موږ سره لګ ډېر سات ورکې سل ته زبردستی نشته